د طالبانو ټول مخالفین په روسیه کې راټول شوي دي. دا چې دوی ولې راټول شوي او په راتلونکي کې څه اراده لري، په دې اړه دغه ویډیو تر پای وګورئ او په پای کې راسره تاسو هم خپل نظر شریک کړئ. د رسنیو د معلوماتو له مخې د طالبانو د حکومت یوې مخالفې جبهې یعنې د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغې جبهې مشر احمد مسعود ماسکو ته تللی دی او هلته به د افغانستان په اړه په یو کنفرانس کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په دې کنفرانس کې د احمد مسعود ګډون سربیره د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر حاجي محمد مهاتیر، د ښځو او مدني ټولنو ځینې غړي او د پخواني رژیم ځینې پخواني لوړپوړي چارواکي هم ګډون لري. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو تر بیا رسېدلو وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیه په مسکو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو مشرانو په ګډون دغسې یو کنفرانس جوړوي. دې کنفرانس کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو لا تر اوسه د دغه کنفرانس د جوړېدو په اړه چې تر ډېره د روسیې د عدالت د ګوند مشر او د دغه هېواد د پارلمان مرستیال سرګي میرانوف په نوه جوړ شوی څه نه دي ویلي. دا کنفرانس په داسې حال کې جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د روسیې چارواکو لخوا په طالبانو باندې انتقادونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې د دوی ترمنځ اړیکې خرابې دي. بلخوا افغانان په ټولنیزو رسنیو کې وایي چې دوی به هیڅکله په پردیو هیوادونو کې د هغو افغانانو ملاتړ ونه کړي چې په خپل هیواد کې د کوم عملي فعالیت موخه لري. افغانان وایي چې د پردیو په لاس لوبېدونکي خلک افغانان نه دي او دوی د هغوی حاکمیت په افغانستان کې نه غواړي.